یو ټیم څخه بره راست نقلیږي پخښېږي ټول بسم الله الرحمن الرحیم د داسې لوبو جوړول تر ټولو ښه څو پیغامونه لري. له ټولو ښه پیغام یې دا ده چې موږ د افغانستان نور ولایت خلکو ته دا وښیو چې په لغمان کې سوله شته او سوله ییزه فضا برابره ده. داسې یو ماحول برابر دی چې دلته ځوانان کولی شي تفریح دپاره راشي او د دې ژوند او د دې ماحول نه خوند واخلي. او د لوبو برابرول خو په مجموع کې د دې لوبو تر ټولو ښه لاسته راوړنه یې دا ده چې په لغمان کې د والیبال دپاره ښه لوبغاړي سلیکټ کېږي. هغه وړ لوبغاړي چې د لغمان د ملي ټیم کې ځای ونیسي او د هېواد په نورو ولایاتو کې د لغمان نمایندګي وکړي. دا لوبې چې د مهترلام ښاروالۍ پر مټ پر لاره اچول شوي وي تقریبا 14 ټیمونو پکې ګډون کړی و چې د کابل په ګډون او د ننګرهار او د کونړ په ګډون دا درې ولایتونه نور د لغمان داخلي ټیمونه وو چې فاینل ته د مهترلام ښاروالۍ او د جنوب الرحمن ټیم فاینل ته ودرېدی او نن جمعې ورځ انشاءالله فاینل ترسره کېږي او هیله هم ده چې په ارامه او ښکلې فضا کې ترسره شي. ولا پیغام خو له ټولو مهمه دا ده چې موږ داسې په دې پوهېږو افغانستان دا څو لسیزې جګړو دومره ځپلی دی چې کم تر کم هغه د ځوانانو دپاره یو د ناستې ځای ورته نه ده برابر شوی. نو له دې مینې او له دې هغه نه معلومېږي چې افغانستان خلک ټول سولې ته تږي دي او داسې زمینه چې برابره شي نو تر ټولو ښه چانس دی. ځوانانو ته پیغام دا دی چې په خپلو کې د هېواد ته کار وکړي سره یو شي. هر څومره چې د هر چا وس کېږي هغو نه باید د هېواد د کار وکړي ولو که د یو ذره قدرې وي. نو ځوانانو هم هیله دا ده چې څومره کېږي د هېواد په بیا رغونه کې امنیت کې سوله کې مثبت رول ولوبوي که څوک په اداراتو کې دي که بیرون دي. هیله هم ترېنه دا ده چې څومره له وسې پورې د هېواد د ابادۍ دپاره دې لاس په کار شي. د هیرو ټي وي نه خو بیخي ځانګړې مننه کوو چې بغیر د امتیازاتو بغیر د معاشه بغیر د کوم ځانګړي امتیازه هر چېرته په ملي مسایلو کې دوی مخکښ دي او د ولس ته هغه انعکاس ورکوي کوم چې د ولس په خیر د وطن په خیر د ملت په خیر. ځانګړې مننه دې نه کوو چې بغیر د امتیازه د ولس غږ تر چارواکو رسوي او د چارواکو غږ تر ولس رسوي او د ولس او د حکومت تر مابینه پیوستون راغلي. ډېره مننه دې کوو. ترویج تبدیل ودليل تامر وسطات تام كل منتظر لهم انك وجه اغلى لو بل زين النار كبي سربت ترغيب بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې د لغمان عزتمن او باغور ولس ته د زړه له قله سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. واقعا چې دوی په دا څو ورځو کې کومې لوبې چې په لغمان کې روانې دي ورزشي لوبې د هغه د ورزش اخلاق د ورزش معیارونه د ورزش د لیدلو معیار څنګه باید خلک ورزش ته کښېني او د ورزش ننداره وکړي. هغه ورزشکارانو نه هیله مننه کوم چې خپل هېوادوالو او خپل وطنوالو ته د زړه له اخلاصه او د زړه له کومې دوی ته خوښي راوبخله او دا څو ورځې لغمان کې د دغه ورزشکارانو برکت دی چې د هر لغماني پر خوله خندا او د هر لغماني پر خوله مسکا خپره ده. زه منندوی یم د هغو خلکو چې په لغمان کې دغسې ټورنمنټ برابر کړو او دغسې لوبې رامنځته کوي تر څو خپلو باغیرتو او باشعورو لغمانیو ته خوشحالي را په برخه کړي. ورزش
مهمه شی ده هر انسان دې ته اړ دی چې باید ورزش وکړي ځکه ورزش زموږ د اسلام له نظره هم ډېر اړین دی او ضروري موږ ته حکم شوی چې تاسو ځغاسته غیشه ویشتل یعنې نښه ویشتل او د لامبو وهل دا باید زده کړي نو د علماو او د فقهاو اوس کوم اجماع چې کړې نو هغه په دې قیاس شوی چې موږ باید اوس هر نوع رزمي ورزشونه زده کړو تر څو د یو قوي مسلمان په صفت ټولنه کې ژوند وکړو همداراز زه د لغمان د محترم ښاروالۍ نه مننه کوم چې دغه راز ټورنمنټ رامنځته کړ او لغمانیو ته خوښي او مسکا راپخله کړه او دوی نه بیا منندوی یم همداراز زه خپلو ورزشکارانو نه مننه کوم چې په دا څو ورځو کې په ډېرو زحمتونو سره د داسې حالاتو کې دوی د لغمانیو لپاره میدان ته راښکوت شول او لغمانیو ته یو د ارامۍ او د خوشحالۍ فضا رامنځته کړه ځوانانو ته څه پیغام زما ټولو ځوانانو نه هیله ده چې راځئ ورزش وکوئ او د ورورۍ په فضا کې سره خپل وطن د آبادۍ لپاره ورزش وکوي او خپل صحت ښه کوي او تر څو صحت مو ښه وي کولی شي چې د هېواد په بیا رغونه کې د هېواد په جوړونه کې او د هېواد په سوله کې تاسو مثبت رول ادا کوي ځکه انسان چې کله سالم وي د هغه مخ سالم وي کله چې انسان روغ وي د هغوی فکر روغ وي نو په روغ فکر سره سالم بدن سره کولی شو چې د هېواد د پرمختګ لامل شو په آخره کې د هیرو ټي وي نه مننه چې واقعا هغه مثبت کړنې چې همیشه هیرو ټي وي خپاره کړي دي موږ ترې مننده یو پورې ودان د دې هڅې د الله تعالی نور الله ګڼندی کې موږ د هیرو ټي وي سره یو او الله تعالی دې خوشحاله کړي ډېر ځوانانو میلهوال راغلي دلته یو تورنمنټ د اخري لوبه ده او تاسو خپل په سترګو باندې وینئ چې ډېر زیات مینهوال راغلي دي د لوبې نندارې ته څه احساس کوئ احساس کوو چې بس دا د یو ورزش د صحت ضامن ده او دلته د یووالي نښه د یووالي سمبول ده دا ورزش بس دغه تورنمنټ چې چا په لاره باندې اچولی چا پکې منډه وهلې چې مالي لګښت په غاړه باندې اخیستی د هغې ټولو نه موږ مننه کوو آینده کې هم ترې نه غواړو چې په لغمان کې د ورزش ده چې یوازینۍ خوشحالي زموږ لغمانیانو ټولو افغانانو ته ښودلې ده خوشحالي او بالخصوص بیا لغمانیانو ته دا ورزش ده چې موږ خوشحالي پکې وینو خپله هیرو ټي وي نه موږ ډېر خوشحاله یو چې په ډېر کم باندې موږ ته ډېرې ښې خپرونې وړاندې کوي او دا تورنمنټ په ازاده ډول باندې هغه د نورو کورونو مینهوالو ته په کورونو کې هغه کوي
بسم الله الرحمن الرحیم نننۍ تورنمنټ چې تاسو نن د فاینل شاهدان هستئ دغه لوبې د 14 ټیمونو چې د ننګرهار ولایت د لغمان ولایت د کونړ او د کابل ولایت د لوبغاړو ترمنځ یو دوستانه لوبه ترسره شوه چې الحمدلله په ښه شکل سره پایلوبې ته ورسېدو. نن د دغه مسابقاتو پایلوبه ده چې د لغمان د ښاروالۍ ټیم او د کابل د الحاج نوررحمان ترخیل ټیم دغه لوبو ته وتلی. زه هیله منم چې زموږ دغه لوبه په کوم شکل په ښه شکل چې ترسره شوی تر دغه ځای پورې نن هم د یوې ښې لوبې شاهدان اوسو او خپل قهرمان او دویم نایب قهرمان ټیمونه وپېژنو. د ورزش د مینوالو دغه لوبو ته چې راغلي نن د فاینل لوبې لیدونکو نه څه غوښتنه لرئ؟ غوښتنه زما د ټولو دوستانو د ټولو وطنوالو نه دا ده چې خپل ورزشکاران تشویق کړي، د ورزشکارانو په د مسابقې په جریان کې د مسابقو نظم وساتي. الحمدلله تاسو نن ګورئ چې د لغمان ولایت ډیر تعداد خلک دغه مسابقات ته نن دوی تشریف راوړي چې البته دا خپله د دوی ښکارندوی ده چې څومره علاقمندي او مینه لري د ورزش سره، چې زه د دوی نه هیله کوم چې دغه خپلې مینې ته ادامه ورکړي د ورزشکارانو سره. ډېره زیاته مننه کوم د هیرو ټي وي د ټولو کارکوونکو خصوصا د هیرو صاحب نه چې واقعا په خپلو شخصي امکاناتو او په هغو هڅو او تلاشونو دوی کوي دغسې پروګرامونه دوی کور کوي، د خبرونه دوی دغه ټولو حالاتو نه دوی خلک خبروي. زه د زړه د کومې د هیرو ټي وي د ټولو مسؤلینو خصوصا د هیرو صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم او په دې برخه کې د دوی نورې کامیابیانې د الله پاک نه غواړم. په ژوند کې تر اوسه داسې لوبه نه وه لیدلې که نن چې دا د لوبې څلوېښت کاله جګړې نه بعد په داسې مخلوق وینو، داسې ځوانان وینو، داسې سپینګیري وینو او بیا په داسې ځای کې راټولېدل وینو، دا خو یو جاذب او د خوشحالۍ او د هغه احساس موږ ته همیش د خدای داسې مشران موږ ته ورکړي چې داسې د لوبې زیان پیدا کړي، خلک د نشهیي توکو نه وساتي او همیش د لوبو سره د ورزش سره مینه پیدا کړي خلک. نو دې سره زه فکر کوم چې ډېر خلک به دې سره نورم د ورزش سره او د لوبو سره به ډېره مینه پیدا کړي. دغه ټورنمنټ د ښاروالۍ لخوا جوړه شوی د ښاروالۍ نه نور څه غوښتنه لري؟ ښاروال صاحب ځوان ښاروال ده او موږ همیش د ده نه غوښتنه دا ده چې دا باید ځوانانو ته ډېر کار وکړي او ځوانانو ته ډېر کارونه کړي په پارکونو کې په نور داسې لوبو کې ځوانانو سره ډېره مینه لري او ځوانانو ته خصوصا ډېر کار کړی او خدای دې داسې مشران په هر ولایت کې او د افغانستان د هر په برخه کې ورته خدای ورکړي چې داسې مشران هغه چې خلکو ته خدمت وکړي. ځوانانو ته دلته د لوبې شایقین چې راغلي دوی ته څه پیغام لري؟ دوی ته زموږ دا پیغام ده چې دوی لوبه په آرام سره وګوري، دا کوم مېلمانه چې راغلي د دې مېلمه پالنه وکړي او همیش د لوبې هغه وکړي د شهید توکو نه ځان وساتي. د هیرو ټي وي خو همیش موږ هغه سره مخ کړي او د موږ مشکلات د خلکو سره حل کړي، غټو چارواکو ته رسولي. هیرو ټي وي د همیش خدای کامیاب لري او موږ ته ډېر منندوی یو، خدای دې تل کامیاب کړي.
دغه لوبې چې تاسې ګورئ دا په لغمان ولایت کې د بدني روزنې د امریت تر سار لاندې د لغمان د ښاروالۍ او دغه ځای کې چې موږ کومه پانګونه کړې ده زموږ د ټیم لخوا په لار اچول شوي دي او دا د روانې دي دا د افغانستان د بېلابېلو ولایتو کابل ننګرهار لغمان کونړ د دې ولایتونو هغه پیاوړې لوبډلې په دې کې ولوبېدلې تاسې نن د فاینل شاهدان استئ د دې لوبو هدف یوازې د لغمان لپاره د یو قوي او داسې یو ټیم چې هغه نمونهي ټیم دی هغه جوړول او انتخاب ده چې د افغانستان په سطحه د لغمان نوم وځلئ او د لغمان یو واحد ټیم د والیبال ولرو موږ ځوانانو ته پیغام دا دی چې دغه لوبې چې دي تاسې اوس ولیدل څومره یعنی په زرګونو خلک ورته راغلي دي له دې معلومیږي چې زموږ خلک د سولې تږي دي د تفریح تږي دي د سیاحت تږي دي او دوی ته دغسې یوه زمینه سازي او فرصت پکار دی نو هیله مې دا ده چې د دغسې لوبو په وخت کې عامه امنیت خراب نه کړي عامه امنیت ته تاوان ونه رسوي دغه پارک ته چې راځي د دې پارک په نیالګیو د دې پارک په لارو او کوڅو باندې ډېر خیال وکړي ځکه دغه پارک چې جوړ شوی دی په میلیونونو روپیو جوړ شوی دی کله ناکله دغه ډول جمعیت د خلکو یا دومره بیروبار د خلکو د دې باعث شي چې نیالګي خراب شي بوټي خراب شي لارې او کوڅې خراب شي نو هیله مې دا ده چې دې شي ته ډېره پاملرنه وکړي او درېیمه خبره د هیرو ټي وي ده هیرو ټي وي واقعا زموږ په ټولنیزو شبکو کې او په ځانګړې توګه په فیسبوک کې داسې یو نمونهي ټي وي ده یا تلویزیون دی چې د عامه ذهنیت د جوړولو په خاطر د اذهانو د ترمیم په خاطر د افکارو د جوړولو په خاطر او خلکو ته د فکر د انتقال په خاطر هر وخت هڅه کړې ده موږ ترې مننه کوو خوشحاله اوسئ بسم الله الرحمن الرحیم وحید الله محبت د لغمان یو اوسیدونکی ډېرې ټي وي نه مننه کوم چې راغلل زموږ دغه کوم د والیبال لوبه چې وه او د وینې ورکړې کوم پروګرام و د دې بهیر نه ریپورټ هم چمتو کوي او د هیرو ټي وي ټولو کتونکو ته زه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم دغه ټورنمنټ چې د مهترلام ښاروالۍ له لورې جوړ شوی ده او دغه پارک چې ډېر نږدې وخت کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی په دې کې یو د والیبال میدان جوړ شوی او اوس لومړي ځل لپاره دلته د والیبال سیالۍ جوړې شوې چې په دې سیالیو کې د ختیځ په کچه او د مرکز کابل نه 14 ټیمونو برخه اخیستې وه نو نن د لوبې فاینل ده په دې فاینل کې موږ وغوښتل چې هغه اړمنه کسان چې وینې ته ضرورت لري او یا هم په ځینې امنیتي پیښو کې زخمیان کېږي ټپیان کېږي ځینې مظلوم بیچاره ولس موږ هغې ته وینه چمتو کړو نو د ژوند خیریه ټولنې د مهترلام ښاروالۍ په همکارۍ دلته د وینې کمپ ولګوو چې موږ دلته له ډېری ځوانانو نه وینه واخیستله او د دې تر څنګ مو د ځوانان ډېری ځوانان چې په راتلونکي کې غواړي وینه ورکړي خلکو ته د هغې د وینې ګروپ معلوم کړه او همدارنګه مو د هغې ادرس او د ټلیفون شمېرې واخیستې تر څو په راتلونکي کې که چېرې اړتیا کېږي نو هغې ته به زنګ وهل کېږي د مهترلام ولایتي روغتون څخه او یا هم د ښاروالۍ څخه هغې ته به زنګ وهل کېږي تر څو رئیسي اړمنو کسانو ته خپله وینه نور ځوانانو ته څه پیغام لري د لغمان د وینې ورکړه چې دا د وینې ورکړه دا هېڅ زیان نه لري ټولو ځوانانو ته مې پیغام دا ده چې دا د دې صحت ته ګټه لري هر وخت کې اړمنو کسانو ته وینه ورکړو په خپلې وینې باندې د خلکو ژوند وژغوري او د دې تر څنګ دغه پارک چې دا زموږ د لغمان د خلکو شتمني ده د دې پارک ساتنه د هر ځوان فرض ده او هر ځوان باید خپله دنده ادا کړي د هر بوټي نه د خپل اولاد په څېر ساتنه आगे लेग चेक कर रहा है Mama
سردار محترم وفادار نیازی نه او حاجی صاحب طالب تورانی خان حاجی نوررحمان ترخیل که زمونږ غږ اوري نفر د زر میدان ته راښکته کړي نفر دوه نفر راغلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې سلامونه او نیکې هیلې د لغمان شریفو خلکو ته او د امنیتي ارګانونو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د لغمان له ټولو شریفو خلکو نه مننه کوم واقعا چې د منګې هغه سابقه احساس بیرته راژوندي کړه شوقونه چې په لغمان کې کم بنسټ د والیبال ایښودل سوی و نن سبا چې ګورم بیرته مقه والیبال ژوندی سوی ده. مننه کومه له والي صاحب د لغمان نه، مننه کوم له ښاروال صاحب د لغمان نه، مننه کوم د امیر صاحب د ورزشي د لغمان نه. واقعا چې مشران وي کشران به وي. د افغانستان په 4 ولایتو کې زه شتون لرم. د اولمپیک په عرصه کې زه ارشد مشاور پاتې سوی یم او د قبایلو د کوچیانو په عرصه کې د 4 ولایتو اولمپیک سده د 450 فدراسیونونه لري. د هرې رشتې د قبایلو په عرصه کې زه یو نماینده یعنې په اصطلاح رئیس ټاکل سوی یم. د لغمان د شریفو خلکو محبت سیمه ولیده، د لغمان د شریفو خلکو اتفاق اتحاد سیمه ولیده. ډېر د خوشحالۍ ځای ده او ډېر د خوشحالۍ. یو بله لنډه پوښتنه په لنډو ټکو کې ځواب غواړو. دغسې والیبال یا دغسې ټورنمنټونه جوړول د ولایاتو په سطحه په اړیکه کې څومره رول لري، د دوی په مینه کې څومره رول لري؟ دغه د ټورنمنټ نیول چې دي دا د ورزش قلب ده. دا ورزش ته رویه ورکوي. ورزش معنا د ورزش په پالو کې ورسره درس و تعلیم. ورزش د وجود ارزش د چې څوک پې پوسي. یعنی دغه ټورنمنټونه نیول دومره شهرت پیدا کوي په ورزش نه په هر نوع راز کې. اوس وګوره د یوه ټورنمنټ باندې د موږ او د تاسې د لغمان د شریفو خلکو په دې 4 ولایتو کې نن هماهنګي داسې په لغمان کې ټورنمنټ نیول سوی ده او له کابل نه د حاجي صاحب نوررحمان ترخیل ټیم پکې اشتراک کړی ده. در حال چې دا 14 ټیمونه وو. په 14 ټیمونو کې اوس زما ټیم او د حاجي صاحب پردیس خان ټیم د میرتلام بابا د ښاروالۍ ټیم فاینل ته وتلی دي. انشاءالله د ماسخین له مانځه نه بعد به پای ته رسیږي. نو هغه ورزشکار که بورد کوي مغرور کېږي دی نه، که بخت کوي مایسه کېږي دی نه. دا د موږ پیشه ده. د هیرو ټي وي ستاسو هغه قدردانۍ وکړو، ویې غوښتل چې ستاسو د لوبه او د دې تر څنګ تاسو سره دغه مرکه په ژوندۍ بڼه نشر کړي. منمه واقعا زه ترې تشکري کوم له پرنې چې په دې سختو شرایطو کې دوی داسې ځای ته تشریف راوړی ده. د اداري کارمندانو نه له رئیس نه زه په درنښت مننه کوم. واقعا چې دا دغسې یو خوشخدمته خلکي دي چې نن په داسې شرایطو کې دوی دې ځای ته هم حضور راوړی ده او پیدا کړی ده. موږ ترې مننه کوو. خدای دې هر کله اتفاق او اتحاد د موږ او د تاسې د ټولو افغانانو دایم او قایم لري. په آخره کې د ټول اسلام پاک پروردګار د په خصوص په افغانستان کې یو دایمي سوله راولي چې د افغانستان ځوانان او مشران کشران له دې بدبختۍ نه خدای خلاص کړي. توجه نام یو دنیا مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نور شخص تو لوګورا ماشاءالله ګران شروع کې چې تاسو چا لوبي چې څو وخت نه جریان به کوم لوبل په سپېڅلې نامه سلام وړاندې کوم ټول د دې لوبې ګډونوال او لوبغاړو او تنظیمونکو ټولو ته سلام وړاندې کوم. دلته دغه ماحول
تقریبا موږ په ټول افغانستان کې د دې نمایش وړاندې کړو. انشاءالله دا یو صمیمي ماحول ده. د دواړو ټیمونو او نورو ټیمونو چې دلته یې لوبې کړې دي هغه کامیابي دا ده چې موږ صمیمیتونه سره ډېر وساتو. لوبه کې برد و باخت نسته، بریالي هغه دی چې ورزش کوي. نو تاسې ټول دواړه طرفه بریالي یاست، دواړه طرفه کامیاب یاست. او د لغمان له ځوانانو او ولسونو نه او د سپورت له تنظیمونکو نه زه د ولایت له ادرسه امتنان او تشکر کوم او تاسو ټولو ته بریا غواړم. زه څو لنډې خبرې کوم. زما خو وظیفه دا ده چې زمینه سازي او خدمت وکوم. زه د لغمان ټولو ښاریانو ته انشاءالله ډاډ ورکوم چې د راتلونکي کال پورې به زموږ ښار په داسې نورو ډېرو معیاري میدانونو باندې سمبالي. د جناب والي صاحب څخه مننه کوم چې شپه ورځ موږ ته په دې برخه کې مشورې راکوي او زموږ د ټولو کارونو په پرمختګ د جناب والي صاحب لاس ده چې موږ په مخ روان یو. راتلونکي کال ته موږ نوي پارکونه لرو، په هغې کې نوي میدانونه او مختلفو لوبو لپاره به تاسو ته موږ زمینه سازي کوو. او یو خواهش مې دا ده چې په دې لوبه کې موږ سره میلمانه دي. د ټولو لغمانیانو څخه مې هیله دا ده چې په ډېر زیات فکر او دقت سره د میلمنو خیال وساتي. لکه جناب والي صاحب چې وویلې چې میدان ته داخل شو هغه ګټونکی ده. ځکه ولې زه نه یم داخل شوی، سیلبینان نه یي داخل شوي، چا داخل شوي دي هغه ګټونکي دي. نو دا دواړه ټیمونه ګټونکي دي چې مخکې تېر شوي دي هغه هم ګټونکي دي. دلته چې چا هم لوبه کړې هغه ګټونکي دي. لطف وکوئ دغه زموږ د میلمنو چې دلته راغلي دي که هغه څه تماشاچیان دي او که څه په لوبه کې دي د هغوی ډېر زیات خیال وساتئ. د لغمان ښاروالي نه چې دغه لوبه یې دلته په لغمان کې منځته راوړله او ځوانان دلته ټول راټول دي او ډېر په خوشحالي او جوش سره د دې استقبال یې وکړو. موږ هم په دې کې ګډون وکړو. زه د لغمان ولایت د مقام د ښاروالۍ ډېر مننه کوم چې ځوانانو لپاره ډېر سالم او په روحیه باندې تربیه کړي او ډېر په احساس او مسؤلیت سره دلته راغله. نن دلته ورزشي جشن جوړ شو او په ډېر خوشحالي سره د لغمان ځوانان د دې استقبال کوي. مننه کوم. څه غوښتنه لرئ د لغمان ولسونو نه په دغسې لوبو او دغسې پروګرام؟ زما د لغمان ولسونو نه غوښتنه دا ده چې په دغسې ټیمونو کې سره راټول شي، لغمان دپاره کار وکړي، خدمت وکړي او هغه پروسه صلح چې افغانستان په سطح نن روان دی د دې ملاتړ وکړي تر څو افغانستان کې سوله برقرار شي. مننه. ژوندی اوسئ.
और वाले फरमाने लगा गधे वाला जवर दिशा में रखसार مبارک شمون اوس خبر شو چې دا ستاسو خشه چې هم پیژنم مننه کوم مبارک مزه شورا رئیس چکچک وای چکچک وای مبارک डबल हो गया चक को के दोनों से चक करता हुआ خبر بولاد بيلي كده من يوم نوزع عباسين تبریک دیدم سره تقسیم کده امیر صاحب واقعا سه دی ستاینه وردا واقعیت چې خدمت یې وکړه خدای دې دایم دغه عزت با عزت الله ټول موران ډیر مننه خیر ان شاء الله چاکه وایو تبریک دی واقعا سي حاجی صاحب خدمتگار ځوان دا پاینده کې که خدای پاک ول ان شاء الله سي په دبد حساب کو لکه څنګه سي د پکورا نه تاسو کې شرانه تاسو په خدمت کې ډیر مننه
ځان ته خدمت کوه چاک وای د استاد په افتخار کم جاوید